د ارمانونو غږ نه کېوتمه اسمان نه ځمکې ته راپرېوتمه خولې نه مې چغه قدرتي وخته دغه ټپه هم ناڅاپي وخته چې ربه د هغوی ګناه څه وي د سرې ډولۍ ارمان چې تور لحد ته وړي مینه کې چې درد نه وي او غم نه وي خوند نه کوي یو چې پکې هم نه وي هر وخت دا خپله خوښه مه کوه کله کله فکر د چا سم نه وي هلته انسانیت د پښو لاندې وي چېرته چې کتاب نه وي قلم نه وي جبار خیل صاحب فرمایش کړه چې سهراب صاحب نه هغه نظم ریکارډ کړو زه مې د زړه د کلي خانو منا پوهه غوندې وخت سره سم د وخت یو ځوانو منا پوهه غوندې د خدای بنده یم ما خدای ته بندګي کوله ما د چا دوه سترګو ته خپله زندګي کوله هغه خانخیله وه مالداره زه غریب هلکم د هغې ښه نصیب و زه ډېر بد نصیب هلکم هغې نادانې به دا ویلې چې پروا مه کوه د مالدارۍ او غریبۍ منځ کې سودا مه کوه زموږ په منځ کې د یارۍ ډېرې مودې ووتې په خوشحالۍ کې مې د ژوند دا څو لمحې ووتې بیا یوه ورځ مې پرې جرګه وکړله په دې جینۍ مې مرکه وکړله ما ته یې مخې ته لوی غرونه کېښول د جینۍ پلار راته شرطونه کېښول راته یې ویلې نادان هلکه زه خپله لاره وه ځوان هلکه غریبي ورکه که خاني جوړه که زموږ په شانتې زندګي جوړه که بیا راشه زه به ګله لور درکړم او بیا راشه زه به خپله لور درکړم په ستړو ستړو حوصلو ووتم زه په ژړا او په سلګو ووتم ډېرو فکرونو او سوچونو سره په زړه پراته واړه غمونو سره کلی مې پرېښود ترېنه ښار ته لاړم د کار په نیت له کوره کار ته لاړم دیدار صاحب مودونه پس مې نوکري پیدا کړه ما ښار کې ځان ته مزدوري پیدا کړه ما به ګټلې یوې روپۍ ته خوشحالي کوله ما به د شپې او هم د ورځې مزدوري کوله ګله وختونه بېاباله تېر شول ما باندې ښار کې 8 کاله تېر شول ما په نهاره شپې سبا کړې هلته پیسې مې هم ډېرې پیدا کړې هلته ما ویل چې ځان سره به ډېرې خوشحالۍ یوسمه حیران وم پاتې چې لیلا ته څه ډالۍ یوسمه یو مې پیزوان یوه نتکۍ یوه ټیکه واخیسته په ډېره مینه مې لیلا ته سره جوړه واخیسته زه مې د مینې او ارمان کلي ته ښار نه شوم بېرته را روان کلي ته په ټوله لاره مې د ځان سره ټپې کړي دي ما د سهراب هر یو غزل ته زمزمې کړي دي زه مې د مینې او دلبر کلي ته ورسېدم د زړګي سر کلي ته هم ټول ځوانان او هم سپین ږیرې هلته راټول و ټول خلک د کلي هلته په ډېره مینه مې غوښتنه وکړه له یو ماشوم نه مې پوښتنه وکړه چې راته حال ووایه زړګیه دلته ووایه څه شوي بچیه دلته هغې نازولې ګلالي ماشوم داسې راته وویل لیوني ماشوم چې ختمه د چا د ژوند قصه شوه کاکا د خان صاحب لور بېګا شپه مړه شوه کاکا د ارمانونو غږ نه کېوتمه اسمان نه ځمکې ته راپرېوتمه خولې نه مې چغه قدرتي وخته دغه ټپه هم ناڅاپي وخته چې ربه د هغوی ګناه څه وي د سرې ډولۍ ارمان چې تور لحد ته وړي